تجارت څه شی دی؟ بیع او شراء، مبادله المال بالمال بالتراضی. ترازی ټکی قرآن ویلی دی او تجارت کې دغه مبادله المال بالمال، مال په مال بدلول. مال څه شی دی؟ فتح القدیر تفسیر د مال کی المال اسم لغیر آدمی خلق لمنفعته المطلق شرعا. مال هر هغه شی دی چې هغه د انسان نه علاوه حر انسان مال نه دی. دی وجه نه خور لور په سر پیسې ځان لا غستل حرام دي. خلق بچی تختی زنانه او بیا خرڅی حرام دي. انسان حر انسان مال نه دی، اسم لغیر آدمی. د دې انسان د فائدې د پاره پیدا دی، خو شرعا داغینه فائدہ غستل جایز دی. تا ته یو قانون معلوم شو، تجارت په کم کار کی سیز کی جایز دی، شرعا داغینه تعالی فائدہ غستل جایز دی. مردارت وتا خلق بازارونو کې مرداري خرڅي چرګانو غوخي، ولی مال نه دی، ځکه انسان له تاغینه فائدہ غستل حرام دي. سپیله به نه وروړي مردار او شوا ته دې فائدہ واغسته خوري نه، سپیله به نه وروړي. فقها وی وینه بيدون کې حرام ده، دا مال نه دی. شراب او منشیات حرام دي، مال نه دی، ځکه تا ته د هغې نه فایده اخیستل حرام دي. کوم شي نه چې تا ته فایده اخیستل حرام دي هغه مال نه دی. تجارت به په مال کې وي، اخیستل خرڅول به د مال وي. نو چې یو به محل د تجارت هغه شرعا هغه شی وي چې په هغې کې فایده اخیستل انسان له جایز دي. دویم د ورکړه راکړه طریقه به د شریعت مطابقي. قرآن کې الله د مال د پر دو صفتونه ذکر کړي، حلالا طیبا. دا دو ټکي ولی ذکر کړي دي؟ یو د دغه چیز ذات حلال دی، تعالی ته فایده غستل حلال دی. دویم طیب دی، داغه طریقه د حصول د شریعت مطابق ده. یو صفت پکې نو یا مال نه دی، تعالی ته فایده غستل حرام دی. داغه مثالونه ما ذکر کړو. یا داغی د حصول طریقه د شریعت مطابق نه ده، حرام دی، خوړل حرام دی.